شلتن ولسوالي شلتن ولسوالي د کونړ یوه له هغو ولسوالیو ده چې ډیورند فرضي کرښې ته جوخته پرته ده او د خیبر پښتونخوا باجوړ سره 14 کیلومتره ګډه پوله لري. دا ولسوالي 162 کیلومتره مربع مساحت لري چې څه د پاسه 10,000 خلک پکې په 52 لویو او کوچنیو کلو کې ژوند کوي. شلتن ولسوالي د چوګام، ګویچا او سنو په نوم لوی درې لري چې اکثره اوسیدونکي یې په همدغه درو کې میشت او کلیوالي ژوند لري. د شلتن خلکو ډیره برخه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. خواوشا 300 هکټاره للمي او ابي ځمکې لري چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې ترې ډول ډول کرنیز محصولات او پیداوار لاسته راوړي. د شلتن اکثره اوسیدونکي مامون دي او د ډیورند فرضي کرښې هغې غاړې میشتو اوسیدونکو سره هم د خپلوۍ ژورې اړیکې لري. دا ولسوالي 9000 هکټاره ځنګلونه لري. ډیرو درو ته یې ولسي خلکو په شخصي لګښتونو خام سړکونه جوړ کړي دي. دې وروستیو کې یې ډیرو خلکو بڼوالۍ ته مخه کړې. غوزان، شفتالو، زردالو، آلوچا، تور او سره املوکي مشهوري میوې دي چې د اسداباد ښار سربیره یې نورو بازارونو ته هم لار موندلې. د دې زرغونې سیمې اوسیدونکي په خپلو منځو کې د ولسي تړو او ناغو له لارې تر ډیره خپل ځنګلونه روغ ساتلي او لا هم د غم او ښادۍ مراسم په ګډه پالي او خپلو ډیرو عامه چارو ته یې په شریکه اوږه ورکړې.